بخښنه غواړم ښاغلیه، زما د سپلۍ کوري ماته شوې، نو ځکه زه نو سکال د نڅا د سیالۍ ګټونکې جوړه ښاغلی دروف او تمکینه. نو اوس موږ غواړو د دې سیالۍ ګټونکو ته د هغوی جایزه ورکړو. ساکشي هیله کوم ډالۍ ورکړئ. ښاغلي درو، چا چې په دې 15 کالو کې هېڅکله په کومه مېلمستیا کې ونډه نه ده اخیستې، خو سږ کال ونډه واخیستله، کولی شم په لامل پوه شم چې دا کار څنګه وشو؟ ټولو ته سلام. د 355 نیوز شبکې 15مه کلیزه ده. تاسو ټول ته مبارک. دا بریا د ټول لمخ کې ستاسو حق دی، ځکه چې ستاسو د زحمتونو له امله نن موږ دلته رسېدلي یو. له ټول نه مننه کوم. او هو، په ذهن کې مې یوه پوښتنه پیدا شوه چې ولې مې تر ننه پورې داسې مېلمستیا نه خوښېده. د دې لامل یوه ځانګړې مېلمنه ده چې په ناپوهۍ کې ما ته داسې یو احساس راکړ چې ښاغلیه ډېر خوند کوي که نه کله چې انسان هڅه وکړي چې خوشحاله اوسي. که انسان په خپل ژوند کې خوشحاله نه وي نو هغه ژوند ته هیڅ ژوند نشي ویلی. یو چا راته داسې یو څه را زده کړل چې باید په ژوند کې د خوشحالېدو لپاره پلوي ولټوم، نه خفګان. کله چې تاسې خاندئ ډېر ښایسته ښکارئ، تل همداسې وخاندئ. ما ته داسې یو احساس راکړ چې دا د ژوند کولو یوه ځانګړې طریقه ده. او نه پوهېږم چې زه نه پوهېږم چې ما کله بدلون وکړم. اوس غواړم چې خپل د ژوند هره شېبه همداسې خوشحاله تېره کړم. له تا سره یو ځل له تاسو ټولو سره په ډېرې خوشحالۍ. نو ملګرو تل مو بریاوې غواړم. له مېلمستیا نه خوند واخلئ. ښاغلیه هغه د نڅا په وخت کې مې ته ښاغلی زما د سپلۍ پونه ماته شوې وه،
نو ښاغلی که ته مې په غېږ کې نه نیولی نو زه په ځمکه لوېدلم او موږ لوبه بایلله ښاغلی زه پوهېږم چې ستا نه خوښېږي ما ته وخورې او دا چې ته ژوبله شې دا مې هېڅ نه خوښېږي ته خو ژوبله نه شوې که نه نه ښاغلی هغه ما ته په غېږ کې ونیولې ستا څپلۍ زه درته نوې څپلۍ راغواړم ښه نه ښاغلیه پوندی دی بس زه دا په دوه دقیقو کې جوړوم بس د نښلولو لپاره یې سریښتې اړتیا لرم هغه زه یې تل په خپل بکس کې ږدم نو پرون خلاص شوی و ستونزه نشته زما په دفتر کې شته هلته به لاړ شو او ته به دا یوه شېبه بلې هو اغلې دې شمنې بیړنۍ ده سمه ده 2 دقیقې وروسته زنګ وهم تبکي ته داسې وکړه چې زما کوټې ته لاړ شه او خپله څپلۍ دې جوړه کړه تر هغو پورې زه د دې اړینې موضوع په اړه خبرې کوم بیا به وګورو سره کاکا جانا سلام اوه بهانه زویه ته څنګه یې او دومره موده وروسته دلته اوهو د دومره مودې وروسته هم تاسو هماغه کار کوئ له کوم نه چې ما منې کړې وئ که نه واوره راکه اوهو زویه ته څه کوې دا واخلئ اوس دا راته وایئ چې تاسو څنګه یئ اوس نو کار مه کوئ او استراحت وکئ زه دروغ ورور ته وایم چې هغه به تاسو ته تقاعدي درکړي او تاسو به په کور کې کښېنئ او خوند به واخلئ هغه خو خپله ما هېڅ کار ته نه پرېږدي زویه له همدې امله یې ماته 2 خدمتګاران نیولي نو کاکا جانه په هغو باندې کار وکړه راځه چې ځو دلته یې کېږده همدلته دا څه وه دلته کومه پیشکه ده آها نو هغه پیشکه دا ده څه اغلې ولې دلته په پټه پټه غلا کوې څوک یې څه دې وویل څه دې وویل یو ځلې بیا ووایه تاسو څوک یې او دلته څه کوئ توبه خدایه د دې موټر پنچر شوی دی او په سختۍ سره حرکت کوي ووایه هر څه چې وایې ووایه یو ځلې ووایه ګورې زه دلته کار کوم چې ټول وخندوې که نه لکه میم د منور جان او میم د مسخرې لپاره ګورې تاسو داسې خبرې نشئ یاره ډېر خوند یې وکړه که ماشومانو ته یې ورښکاره کړو ساعت به یې ډېر ښه تېر شي ښه نو اوس زما نوم ووایه بهان ووایه ګورې تاسو ګوته او غاګ دی په تېروتنې سره هم زما مخکې اوچت نه کې هغه داسې ده چې زما نه خوښېږي او کله چې زما خوښه نه شي نو که زړه مې مو نه غواړي بیا به م یو غلط کار رانه وشي پنچر شوی موټره او زه ښایسته یم که نه پوهېږم او تم په یوې خبرې باندې پوهه شه کله چې زه دلته راځم زما مخې ته را نه شې څېره دې راښکاره نه کړې او دا څپلۍ دې چې دي که نه دا په لاسو کې دی نه په پښو یې باید کې لاړ شو پانه
د دې زی کار خلاص شو. زه چې زه وروره د خدای په امان. هو بهانه ته د دلته شبکې 15مه کلیزه د مبارکي. ډېر مننه. زه هم درته مبارکي وایم. مننه. تاسو دواړو دلته کوم کار درلود؟ زمونږ نه د مورجانې کار و او هغې د ټول دفتر لپاره میټان او ستا لپاره یوه وړه ډالۍ رالیږلې او هغه مو ستا په دفتر کې ایښي. موردنو ناحقه دومره زحمت باسي. زحمت نه دی، مینه ده. دا د هغې مینه ده او یوازې خوش قسمته خلک د مور مینه ترلاسه کوي. ښه پرېږده، اوس چې راغلی نو راځه له مېلمستیانو خوند واخله. نه وروره نه، د انګلیسي مېلمستیا مې هېڅ نه خوښېږي او هسې نه. شاوخوا خلکو ته وګوره، که زه دلته پات شم نو 2-3 وادونه به نور هم وشي، نو ښه به وي چې زه لرې واوسم. ښه نو په ځان پام کوه. ماښام په خیر ښاغلیه. تاسو د چا لخوا مېلمستیا ته راغلي یې؟ د هغې سره خپل نوم هم ولیکئ. سلام ښاغلیه. سلام دې ورسیږي. مننه کوم ښاغلیه. له مېلمستیا نه خوند واخلئ. سلام تبکی. سلام. سلام. زه دیوا کاریم. د تبکی ډېر ښه ملګری. مګر ته خو موږ تر ننه پورې نه وې لیدلی. تبکی تر اوسه زه غوښتی نه وم، نن یې چې وغوښتم نو راغلم. ته د څه لپاره دلته راغلی؟ هغه داسې ده چې تبکی کله مې چې ته په دوکان کې ولیدې نو ته ډېره خواشینې ښکارېدلې. له دوکان نه مې د باندې واورېدل چې ته دلته یوازې راځې تبکی، نو بس همداسې راغلم چې ته یوازې پاتې نه شې. دلته ډېر کسان شته چې ما یوازې پرېنږدي او زه ستا په شان ملګري ته هېڅ اړتیا نه لرم، پوه شوې که نه؟ او هو په راتلونکي کې په تېروتنې سره هم داسې یو کار ونه کړي، پوه شوې؟ अदिति, भले अदिति, भले अदिति दलता ډېر شور ماشور دی. صبر وکړه خورې زه له بل ځای نه درته زنګ وهم. بلې 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 هو अदिति زه ښه یم او دلته هر څه سم دي، ته اندېښنه مه کوه. ښه نو کله چې کور ته درغلم بیا خبرې کوو. هو د خدای په امان. ته دلته هم راغلې؟ تر اوسه نه یې تللی؟ له دې ځایه لاړ شه. تبکی زه دلته راغلم چې ستا خفګان لرې کړم او ته راته وایې چې له دې ځای نه لاړ شه. له دې ځایه لاړ شه. تبکی هیله کوم داسې مه وایه. زه پوهېږم ته اوس هم له ما سره ډېره مینه لرې. خو له دې سمه خوځه وه. زه پوهېږم چې ته زموږ د واده لپاره څومره خوشحاله وې. تا څومره ډېر خوبونه لیدلي وو او تا خو زه خپل خاوند منلی وم که نه؟
خو واده مو ونه شو او تا تر اوسه هم زه نه یم هیر کړی که څنګه له همدې کبله هر ځل چې ته ما وینې که نه نو ستا د سترګو نه اوښکې راځي تاپکي زه ستا په سترګو کې اوښکې نشم لیدلی تاپکي خیر دی ته څه چټیات وای زه تا سره مینه نه لرم بلکې له تا نه کرکه کوم او ستا یادول خو پرېږده ان زه نه غواړم چې تا سره خبرې م وکړم له دې ځای لاړ شه لاړ به شه بس یو ځل کوښښ وکړه چې زما په خبره ځان پوهه کړي تاپکي ما تل ستا په اړه غلط فکر کړی ما ته ستا نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي تاپکي دا مې تر ټولو لویه تېروتنه وه خیر تاپکي څه کېږي چې ستا ژبه بنده کېږي لږ تر لږه ښایسته خو یې او ته خو د نیمې ترور د لور په شان نه یې تاپکي له ما نه لرې شه چې زه د نیمې ترور لور سره د پیسو لپاره واده کوم مګر زه هېڅکله تا ته د تلو اجازه نه درکوم تاپکي زه پوهېږم چې هغه به زما مېرمنه شي خو زه به ته هم د خپلې مېرمنې په شان به ګڼم تا سره به ډېره زیاته مینه وکړم تاپکي او زما د دې اړیکې په اړه به هېڅوک هم خبر نه شي تاپکي څومره مې چې فکر کاوه له هغه نه هم ته ډېر رزیل انسان یې او پام کوه چې بل ځل مې داسې مخې ته را نه شي که مخې ته دې رانه شم تاپکي نو تا به څنګه خپله کړم له مخې نه مې لرې شه تاپکي هیله کوم ما لویه تېروتنه لاره مې پرېږده تاپکي هیله کوم ولې په خبره مې نه پوهېږي تاپکي زه له تا سره ډېره مینه لرم هیله کوم زما خبره واوره تاپکي دا تبکي چیرته ده هیڅ نه ښکاري ساکشي ووایه دروفه ساکشي تا تبکي نه ده لیدلې دروفه زه په رښتیا نه پوهېږم د باندې به وتلي دي زه غواړم تا ته یو څوک در وپېژنم وروسته د تبکي ټلیفون کار نه کوي یو ځل بیا کوښښ کوم هیله کوم تاپکي کوښښ وکړه زما په خبره پوه شې تاپکي هیله کوم زما خبره په منه خیر دی تاپکي هیله کوم خبرې ته مې غوږ ونیسه